سبا اختر دی زما کالي کړه راته تور دوبي له خیاله ډکه یم غوټې ورکړه څلور دوبي هو سبا اختر دی لوی او واړه هغه ته خوشحالي کوي کوچنیان لاس زیږه کوي چې د نکریزو رنګ ښه واخلي او سهار یې لاسونه تر ارچا ښه وایسي او په دې ډول د لاس سره کېدو مسابقه وګټي پلار یې په پی انګړه خونه راننوت او بختور یې سم د لاسه داریا یوې خواته کېښوده او ورمنډه یې کړه د پلار په غاړه کې دواړه لاسونه واچول او ورپورې ټال شوه په ډېره مینه یې ورته وویل بابا جانا اوس مې د خان لور چې په اوربل باندې 3 لړه سپینې روپۍ قطار کړې وې او هم یې ویل چې پلار یو ښه امیل او سور پیزوان ورته بخلی دی چې د اختر په سهار ځان پرې ښایسته کړي نو دا ته ولې ماته څه شی نه راوړې تل وایې چې غاړکۍ درته جوړوم خو نه دې کړه را جوړه هغه بله ورځ دې ویل چې نن باید په نتکۍ یو څه ګزاره وکړم او نه به ژاړم نو بیا به راته اوړه راوړې او غلمینه ډوډۍ به راکړې خو نن دې بیا څادر تش راوړ او داسې بریښي چې هیڅ شی دې نه دی موندلی راته ووایه بابا جانه خان ولې خپله لور او زامن ښه ساتي او د اوربل دپاره یې تکې سپینې روپۍ چې له ورایه رڼې ځلیږي راوړي خو ته یې ماته نه راوړې زه در باندې ګرانه نه یم که څنګه د پلار یې په سترګو کې اوښکې وګرځېدې او دې معصومانه پوښتنو او دا چې وروسته له دومره سرګردانو څخه یې بیا هم کټورۍ او یو څه نکریزې نه دي موندلي ټول ځان یې په جوش راغی او نږدې و چې لویه کړیکه یې تر خولې ووځي بزګر په خورا تکلیف تا به ویل چې په ستوني کې یې لویه دانه ختلې ده ورته ویې ویل زویه هغه یې لري چې ورته رایې وړي زه خوار یې له کومه کړم بختوره نه ته یې ولې نه لرې چې هغه یې لري پلار وایي چې هغو ته خو خدای ورکړي دي زویه بختوره نو خدای یې موږ ته ولې نه راکوي هله ژر شه راته ووایه ولې خدای موږ ته نه راکوي درځه چې ورشو او ورته ووایو چې موږ ته یې هم راکړي په دې وخت کې ناڅاپه د صاحب نظر راغی د بزګر چې په هغه سترګې ونښتې سم د لاسه یې واخې وانې وختل او ټول حواس یې وبایلل خوار پر خپل ځای میخ پاتې شو او دومره یې وویل کاشکې خو خوار غریب خلک په دنیا نه وی پیدا ته به وایې چې اسرائیل یې روح اخیستلو ته راغلی دی ناظر په داسې حال چې لغتې یې ورسمې کړې تر شونډو لاندې داسې وویل خدای دې خوار کړه ته هم ځان ته مسلمان وایې د خلکو حق نه ورکوې او ځان په یوه او بله کوې هغه وخت چې مړی یې بې کفنه او بې سرشتې پرشته توره ځمکه پروت و خو د صاحب لاس او پښې دې نیولې وې چې درته پور درکړي اوس چې دې دمه سمه شوه نو ځان پټوې که دې د دې لور د چغې بغارو لحاظ نه وای او ځان یې نه وای در باندې خوړولی نو زه به در سره جوړ شوی وم ده په ډېر عجز او احترام ورته وویل چې ناظر صاحب مړی خو مې نه دی کړی دومره را سره شدت کوي نن او سبا مې پرېږده چې د اختر لږ څه په قراره تیر کړم او د دې نجلۍ چې څه کال مور مړه شوې او خورا غمجنه ده فکر یې غلط کړم وروسته تر هغې چې مې هر چیرته بیایې در سره ځم او په هره ډوله کې مې چې اچوې در سره خوشحاله یم ځکه چې اوږې خو به مې له دې دومره غمو او فشارونو څخه لږې سپکې شي ناظر په غضب ورته وویل خدای وهلیا تر مړي کولو بدتر کارونه کوي څه کال خو دې د بزګرۍ غنم تر څو چې موږ در خبرېدو نورو خلکو ته په پور کې ورکړه او صاحب چې څو ځلې یې درته په ډېره ښکته په 100 روپۍ درکړي دي هغه دې هیر کړ هی هی بې انصافه اوس نورې خبرې مه کوه درځه در ولاړ شه پخپله د صاحب حضور ته دې بیایم هغه یو شریف او زړه سواندی سړی دی ګوندې په یو ښه او اسانه ډول در سره فیصله وکړي او اوږې دې د پور لپاره سپکې شي درځه در ولاړ شه چې بیا نه وخته کیږي
بزګر چې هر څومره کوښښ وکړ فایده یې ونه خندله او په پای کې لور د یو خپل کره وروستله او په خپل له ناظر سره ولاړ. بزګر یې د انګړ په وره کې کېناوه او په خپله ناظر ورغی او صاحب ته یې د بزګر د نادارۍ او د هغه د راوستلو کیفیت ووایه. صاحب وویل ته یې په خونه کې ښه وګرځېدلې ځکه چې دا خلک اوس د پور او پوروړو دومره خیال نه ساتي. غنم په ځمکه کې ښخوي او که کالی یا کمپله لري هغه هم خوندي کوي. ناظر ورته وویل غیر له یو زوړ تلتک او یوې خاورینې کاسې یوه چرګه او یو څه بروزې چې د نالۍ پر ځای یې استعمالوي او پرې پریوزي بل شی یې په کور کې نه و، مګر هو یو خورا ښه شی درلود. که درته ووایم صاحب به ډېر پرې خوشحاله شي. هغه د ده یوه لور ده چې که څه هم وړه ده خو خورا ښکلې ده. مور یې هم دا یو کال د مخه مړه شوې ده. که دې په یاد وي د هغې د کفن او نورو لګښتونو دپاره بزګر ستاسې نه په سلم رشوت روپۍ اخیستې وې. صاحب ناظر ته وویل ورشه ملا صاحب راوله او بیا به نو بزګر دې خونې ته راولې. ملا ته یې وویل چې ته خو خبر یې چې زما 4مه معاینه په دې وختو کې مړه شوه او اوس صرف 3 معاینې لرم. دلته یو بزګر دی چې یوه لور لري او زما پور هم خورا پرې ډیر شوی دی چې هغه یې نشي راکولی. نو که دې په دې مسله کې مرسته وکړای شوای ښه به وي. دغلته و چې بزګر په ناظر پسې راننوت او صاحب په خورا پټه او غضب سره ورته وویل ګوره دا ستا څه رنګ مسلماني ده، حق یې در باندې دی خو هغه تر ځان نه راتېروي. ولې ظالمه موږ دا پیسې په څه ګټلې دي؟ ملا صاحب بزګر داسې مخاطب کړ په کتابونو کې راوړي دي چې د مؤمن حق ورکول خورا لوی ثواب لري او په هغه جهان کې ډیر اجرونه لري. ای بزګره که ته د دغه صاحب دین تر ځان ورتیر کړي نو البته سربیره پر دې چې له دنیایي سرګردانیو څخه به ځان وژغورې د هغه جهان ثوابونه به دې هم ګټلي وي. په هره توګه چې کولی شي د صاحب سره تیره وکړه او په حق یې ورسوه. بزګر سر او خوله ورته کږه وږه کړه او ویې ویل صاحب والله که هیڅ شی راپورې پاته شوی وي سږ کال خو به لا څوک بزګري هم رانه کړي ځکه چې یو زوړ غویی مې چې درلود او په هغه مې بزګري موندله هغه هم څو ورځې د مخه ستا ناظر راڅخه په پور کې بوت. اوس دغومره څه نه لرم چې ماښام پرې تبی واچوم. صاحب ورته وویل دا مکرونه او هیلې چل ول باندې زه نه پوهېږم. پور مې راوړه اوس یې راوړه پر دغه ځای یې را سره فیصله کړه. زه یوه پلا د باندې ځم. ملا صاحب او ناظر به در سره خبرې وکړي خو زه په نور څه نه پوهېږم. خپل پور پر دغه ځای غواړم پرېږدم دې نه. ناظر ورته وویل ای بزګره خدای خوار کړی یې. د صاحب په پښو کې به ورلوېدلې او په ژړغوني غږ به دې ورته ویل چې د خدای دپاره زه هیڅ پیسې او جایداد نه لرم، صرف یو سر لرم او یوه لور چې دواړه به تر تا زار کړم. ګوندې زړه یې در باندې سوی وای او فیصله یې در سره کړې وای. په یوازې شته ویل خو د خلکو پورونه نشي ادا کېدای. ملا صاحب وویل صاحب خورا زړه سواندی سړی دی، سخي طبیعته هم دی، د چا د نیکۍ پور او خیر پر ځان نه پرېږدي، د خدای پر لاره هم خورا زکات په جګه ملا ورکوي. زه به یو خبره درته وکړم باید هغه ومنې او عمل پرې وکړې چې له هره جنجاله خلاص شي. هغه دا ده چې لور دې صاحب ته ورکړه. په دې ډول هم به دې لور په نس مړوي او هم به په تن پټه او آرامه وي او هم به ته له دې سیمې بېغمه شي. صاحب په دې فیصله او سوله رضا کړو. په دې وخت کې د صاحب مرزا راننوت او د بزګر د حساب صورت یې ور واچاوه چې ټولې 3.5 افغانۍ شوي دي. بزګر وویل چې د خدای دپاره وړه لور مې 3 بنو 15 کلن سړي ته څنګه ورکړم؟ یا دا کار نشم کولای. خپله یوازینۍ لور په اور کې نشم اچولی. مړ مې کړی، پوست مې وکاږی، خو دا کار نه کوم. او خپل یتیم او ماشوم لور د بدبختۍ په کنده کې نشم اچولی. بل دا چې ما خو 12.5 افغانۍ وړي دي، اوس 3.5 ولې شوې؟ ناظر ورته وویل چې د 14 میاشتو ګټه نه شمېرې. والله که هیڅوک په دې نازله ګټه روپۍ چاته ورکړي. بیا ناظر ملا ته وویل چې دا خدای خوار کړی خو په خپله ګټه او نقص هم نه پوهېږي. موږ یې سمې لارې ته راکاږو، خدای چپې ته ځغلي. د لور د ورکولو خط وکاږه او ګوته پرې ولګوه خلاص.
سم د لاسه قلم او کاغذ اماده شو او وی لیکل اقرار و اعتراف صحیح و شرعي بصیحت عقل و تندرستي. وروسته له څو نصیحتونو او تشویقو یې د بټه ګوته پرې ولګوله او په دې ترتیب د نقل و ډک دسمال ملا صاحب واخیست او په خپله مخه لاړ. ملا صاحب ناظر ته وویل چې دا نجلۍ په ډمامو مه راولئ، ځکه چې اول خو د بزګر لور ده او دا زموږ حیثیت ته زیان رسوي. دوهمه دا چې ویره ده چې دا فعل به په نورو بزګرانو بده اغیزه وکړي. سبا د اختر ورځ ده، ورشه او یو سپین سرې ښځه هم در سره بوزه او نجلۍ ترې راوړه. د هغې کلي خان ته هم ووایه چې کوم وخت راشي. سبا پر هر چا اختر و، خو بختوره خوارکۍ یې بې له دې چې په خپل شوم سرنوشت وپوهیږي را رهي کړه. په لاره یې ورته وویل مه ژاړه، د انا کره دې بیایو، هلته به نوی ټیکری او کمیس، پسته غنمینه ډوډۍ او ښې مچمڼې درکړو. څه وخت وروسته مو واورېدل چې بزګر خوارکي له ډېره غمه ځان په سپرغه کې واچاوه او ویل کېده لور یې هم د صاحب په کور کې خورا د بدبختۍ ژوند یوازې د دې دپاره تېروي چې ګوندې وکړای شي یو وخت د ځان او پلار د بدبختیو کسات له ظالمانو نه واخلي او خپل غمجن زړه سوړ کړي. لیکوال نور محمد ترکي.